په افغانستان کې د سیل یا تبرکلوس ناروغانو شمیر زیات شوی دی. په دې وروستیو کې په افغان جاپان روغتون کې د سیل یا تبرکلوس ناروغۍ مراجعه کوونکي زیات شوي دي. دغه روغتون سرطبیب وایي چې په دغه روغتون کې د سیل ناروغۍ اړوند څانګې ته د ورځې څه د پاسه 80 ناروغان مراجعه کوي. خو د نوموړي په خبره چې په یاد روغتون کې د تبرکلوس درمل د روان میلادي کال تر پایه بسنه کوي او راتلونکي کې نور ډیرو درملو ته اړتیا ده چې حکومت باید ورته پاملرنه وکړي. ګرچې په دغه اخرو کې ناروغانو تعداد زیات شوی دی، مخکې به موږ تر 50 پورې او پی ډي لرله، اوس زموږ او پی ډي د 15 یا نه د بره ده هره ورځ. نو په دې کې بیا موږ کوشش کوو چې کنفرم مریضان پیدا کړو، هغه ته بیا تداوی شروع کړو. ناروغان خو مختلف وضعیتونو کې راځي. منګه دوه قسم ناروغان مخکې مو ویل چې یو ام ډي ار دی او حساس تبرکلوز دی. حساس تبرکلوز ناروغان لپاره کچیر اختلاط ورکړو، نو تر یو اندازې یو وخت پورې ساتو چې تر څو هغه اختلاط چې کوم ورکړه د هغه ناروغي نه خشي، نو بیا رخصتوي کور ته. او یو هغه ناروغان دي چې مثلا ام ډي ار ناروغان، منګه دا ام ډي ار ناروغان که اختلاط ورکړي کنه، نو دغه ناروغان منګه تر 6 میاشتو پورې چې کلچر 3 کلچر مسلسل منفي راشي بیا کور ته رخصتو، یعنی هغه جامع کور او کلی لپاره خطر نه وي. په یاد روغتون کې ناروغان او د هغوی پیوازان خوشاله دي چې په یو مجهز او مرکزی روغتون کې وړیا درملنه کیږي. خو ځینې هغه ناروغان چې په دغه روغتون کې تر درملنې لاندې دي، له عامه روغتیا وزارت غواړي چې په ولایتونو کې هم د سیل ناروغۍ د درملنې امکانات برابر کړي. بس الحمدلله زه خوش راغلی یم. یاره یو 20 ورځې به 13 ورځې به مې کېږي چې راغلی یم. زه سعودي کې وم، سعودي کې دې مرض له ما سره ډېر وخت ووتل. سعودي نه راغلم دلته، له دغه ځایه ولاړم بیا کور ته، له کوره ولاړم غزني ته. په غزني کې جواب راک چې دلته ورته، دلته الحمدلله د ما ښه پارلمانه کړې ده، ښه خدمت مې کړی ده او دوایي ښه تاثیر را باندې کړی. دا مې مور ده او مریضه شوې وه، بیا لاړ ورځن قیمت کې احمد شاه بابا کلینیک نه دی، هلته معاینات بلغم معاینات یې وکړل او وایي چې دغه تبرکلوز دی، هغې معرفي کړو افغان جاپان شفاخانې ته. نن سهار دلته راغلو او بس هم دلته معاینات وکړل، وایي چې دا بستر کېږي دلته، اوس مې بستر ده. د عامه روغتیا وزارت د شمیرو پر بنسټ په 2022 زیږدیز کال کې په ټول هیواد کې پر سیل یا تبرکلوس د اخته کسانو شمیر 52,000 تنو ته رسیده. دغه وزارت زیاتوي چې د سیل ناروغۍ د درملنې لپاره په ټول هیواد کې 850 مرکزونه فعال دي او دغه راز له مختلفو مرستندویه مؤسسو سره د درملو په کمبود هم خبرې کړې دي. د روغتیا نړیوال سازمان د سروې په اساس باندې هغوی وایي چې هر کال په افغانستان کې نږدې 15,000 تبرکلوز مثبت واقعیت وي، خو په 2022 کال کې دغه واقعیت یوازې 52,000 مثبت واقعیت په ټول هیواد کې نسبت 2023 کال ته 3% لوړوالی ښیي. په دغه کې نږدې 50% ښځینه او هغه سره 45% په دغه کې نارینه دي. د عامه روغتیا وزارت له لوري په 34 ولایتونو کې موږ بېلابېل مراکز لرو. 850 موږ تشخیصي او درملنې تبرکلوز لپاره مراکز لرو چې په هغه کې زموږ هیوادوال هغه ناروغان چې تبرکلوز وي، یا هم د تشخیص لپاره راځي، یا هم د درملنې لپاره هلته درمل هم ورکول کېږي. همداسې موږ تقریبا 4 جین ایکسپرټ ماشینونه لرو چې د دې لپاره دغه سایټونه ورته ایجاد شوي تر څو په ښه توګه باندې تبرکلوز ناروغانو تشخیص وسي. هغه درمل چې دلته موږ سره د همکارو اداراتو لوري مخکې راکول کېدل، د دې لپاره اوس هم د بېلابېلو اداراتو سره خبرې شوي دي چې څنګه وکولی شو دغه پروسه ادامه ولري، دغه سایټونه لا نور هم زیات شي. د 3% ناروغانو زیاتوالي علت هم همدا ده چې الحمدلله اوس په هیواد کې امنیت د خلک د لرې پرتو سیمو څخه راتللی شي روغتیایي مراکزو ته، او بل هغه ریل ډیټا اوس چې د مرکز سره رسېږي. مخکې به داسې و چې اکثریت د روغتیایي مراکزو څخه به ریل ډیټا یا حقیقي ډیټا به نه رارسېدله چې څومره د ناروغانو شمېره ده. د روغتیا نړیوال سازمان د څېړنو له مخې هر کال په افغانستان کې 15,000 د تبرکلوز مثبت پیښې ثبتېږي. بلخوا د عامه روغتیا وزارت وایي چې 2022 زیږدیز کال کې په هیواد کې د دغې ناروغۍ د مثبتو پیښو شمیر 10% زیاتوالی موندلی دی.